ابن وهب رحمه الله میں روایت ذکر کرے یو کس راغی پا لقمان حکیم پس وتوی انت لقمان انت عبد بن النحاس لقماني تاخد بن النحاس سر مريني يا ومك فانت راعي الغنم الاسود توا بيجي گڑی جب ساتھ لے تک تور سڑے اتے او زي ديجي تسنگرا ورسل اغوتي يا ابن اخي الوراء ان صنعت ما اقول لك كنت كذلك زرت يسوع خبري خيم كبديدي عملو كتم زواب شاش وده خبر لقمان حکیم مغت خولی خو مطولو تدی لقمان حکیم پشان جوڑی گئی دا خبری دا تاغ خی خوتیو خدا خدا دا خوشحالی خبره اولنی کار چوی ما کم کرده دینو ما دا خپل سترگو حفاظت کرده زما سترگی پا حرامو نپریوشی پردی زنانتا الکتا با غلط نظر کتا دا کار زنکو او چی منگ سر فیسبوک یا واتساپ یا ٹویٹری سبا دا سترگو حفاظت کو سبا دا لقمان حکیم درجی تا ورسو خزو تا کتا والله العظیم که گناہ کاری زبی دا قسم خورم اللہ پا کور که دا قسم خورم 90% دام لما لک ذکر کرو 90% خلقو تا دا سرس گناہ نخ کاری دا خو فیسبوک کرا دا فیسبوک یعنی مطلب دا چی اللہ وی قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم سروتو وی چی دا سترگو حفاظت کی پا کمزی کی علاوه دا فیسبوک نا علاوه دا انٹرنیٹ نا ناغب یسلی کپلارا کی دا لمخی لرالا بس اس منگ دا سترگو حفاظت پا دخزی کی خوده کتا پلارا روانی و مخامخ دا لخزرالا نسی چلو کا نظر خکتا که بس او که پا انٹرنیٹ کرالا پا انٹرنیٹ کرالا پا انٹرنیٹ آگا خودو مرا یادم مشکل پا انٹرنیٹ کرالا ها که چتا مخیل دلال بیاو تا مگورا انٹرنیٹ کی گورا خبرونو کی گورا اسی گورا خونتی اخلا پردو زنانو سر رابطی کوا اگوی تصویران گورا دا پردو زنانو ویڈیوگانی جوڑوا دا پردو ودونو پروگرامونا نشر کوا بیای تا گورا بیای نورو تا نشر کوا سسا حالات نن سبا راوتی دی اللہ دی نوک بحال مانی رحمو کی کمی درجیت دا معاشر رسا بلوز میں یو کس پروگرام ولی دو یو کسی نیولی دی پتن چی با کراچی کیو گو با کمشکی لاغور کیو آغای پا دی کیس کی نیولی دی چی دخ پر خزی طلاق ورکڑی او خزی تلی سر دا بچو بیا پلار کورتا یو لور دسر پاتی شوی چی لاغی 15 لسکال عمره که سوار لسکال سلور میشتی ده او ده دک شرور او ده دیو بل مرگره ده دریو کسانو با عرش پا دا غی سر زینا کولا سرات اخپل دور یوی اخپلا تانا پیدا ویو مانا پیدا ده او کشرور او ملگره دری کسان جنی غریب ہوتا یوازی ده مورتی تلی او مور پریخ او ده ده جده بر خیل ساتی که جنی ده ده بلوادو که پروگرام بکی اغا غزالی بخبل خواهش پورا کوا زما پا دی جسم دا ویختی چی کم دی دا ودری دو والله لازم او پروگرام کی بیا مخکم دا غنه تا پوسنه کلو همی بند کو طبیعت را سخ خراب کو چی دا حیوانیت دا زناورتوب دا برکت تا انٹرنیٹ تے دا برکت تا فیسبوک او دی قیسو دی غیز من معاشره دی درجی ترا ورسول زناور را نجور کرو زناور بلکل زناور را نجور کرو پوخابا چتا چا سرا خیالم نے کہ چتا سوک بدیسی پا جنئی مہینو پا ڈم مہینو نا داغی تصویر بیدان سر ساتلو اب ہم کل پا یو سوڑا وردن نکو کل پا بل سوڑا او کچا پا ولی دو پلار ولی دو یا رور ولی دو یا ملگر ولی دو نو پخپل بولی علاجو کو پول بوتی بے شرم بے غیرتا
بی دینا ته د پردی جنې تصویر راغستې سره دې ښودی تا کې حیا نشته تا کې شرم نشته نو اول خو به چا دا کار کوو نو که چا به کوو نو څنګه به یې کوو ډېر پټ به یې کوو ډېر پټ او هغه به هم دې جنې سره ټوغه نه کوله هغه به هم سم مینو د ډېرې مینې نه به یې دا چل کوو یعنې اوس خو چې کوي خو دی ژوند دی د جنکو د تصویران کته ویډیوګانې او دوی سره خبر دا خو د ژوند دی خو هغه که چې د جنۍ نیم تصویر نه هغه هم لکه ورسره محبت کار یې غلط و موږ دغه نه وایو او اوس نن سبا د تصویرانو ته او دغه ته چې وګورې سړی ورته حیران شي الله دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي دا خبره د لقمان حکیم د پوره کوو درس به ودرو باقي به انشاءالله په روان درس کې ذکر کوو او وی دویم کار ما دا کړی دی چې ژبه زما په کنټرول کې ده یو یې د نظر حفاظت کړی دی او دویم یې څه کړي ژبه زما په کنټرول کې ده دویمه دا ده چې خوراک کې او په مال کې مې چې ته حرام نه دی ګډوډ کړی د حرام ګډون پکې نشته یو روپۍ پکې مو حرامه نشته څلورم کار مې دا کړی دی چې خپل عورت مې چې ته په حرام کار کې نه دی استعمال کړی پنځم کار مې دا کړی دی چې د چا سره لو وضو کوم نو پوره کوم ما د اوسه پوه چې ته بېلوزي نه ده کړې شپږم کار مې دا کړی دی که چې ته میلمه راشي نو د هغه ډېر قدر کوم اووم کار مې دا کړی دی چې د ګاونډي خیال ساتم ډېر زیات اتم کار چې یو کار کې زما خیر نه او فایده نه او زما سره تعلق نه ساتي زه ورسره هم تعلق نه ساتم دا ناشنا خبره ښه چې ما سره تعلق نه ساتي زه ورسره هم تعلق نه ساتم او موږ د نورو غلالو په ځان یې راړو د نورو خلکو کار دی د بل سړي سره یې کار دی دې خبرې د بل سړي سره تعلق دی ما راغستې په ځان مې اچوي ستا څه خیال دی چې دې په به څوک وګټي په سیاست وکړي ته پخوانی وزیر اعظم یې که ته صدر پاتې شوی که ستا خبره څوک مني څه دی ته ګنټه دوه ته ضایع کړې په دې خبرو کې نن سبا ګورې دغه خبرې روانې د دې په ځای کې چې ته دې مجلس کې الله او د الله د پیغمبر خبره شي څومره ښکلی کار به شي چې ته یو نصیحت شي نو دا خبرې ته وکړې څه ودې کړې ده درې څلور ګنټې نتیجه څه نتیجه راووته کېدای شي ګناه دې ګټلي دا نتیجه کېدای شي چې ګناه به دې ګټلي ځکه چې هلته ته په یو باندې مین یې په یو پارټۍ باندې نه بلې ته به دې کنځلې کړي ګناه خو دې ګټلې ده که څه ته پوسټ موس به دې نشر کړی په فیسبوک کې په څه شي کې بل چا پورې به دې خندا کړي نن سبا خو دغه مذاق روان دی د هغوی لیډر داسې و زمونږ داسې و د هغو حرکت و زمونږ خبره د هغوی دغه شکل داسې و زمونږ دغه شکل داسې او دا لیګي دا قیسې و لکه که ووټ ورکوې او که پارټۍ والا سره دې محبت دی او که هر څه کې خو د شریعت په حدودو کې دننه شریعت د حدودو نه پکې مه وړه یو خبره تا سره تعلق نه ساتي ته ورسره هم تعلق مه ساته او دې خبرو موږ ډېر خراب کړي د دې بچیانو دا خبرې کول په مجلسونو کې صرف زموږ د ملک نه د هر ملک بعض د دکان مخې ته به ناستي په کلي کې خیر وي بازار ته به راوتئ دوه درې به ولاړ څه چلو شو دا چې دا پلانې دغه ملک والا نه دی دغه باچا چې دغه باچا له دې جواب ورکړی نه برابر او دغه باچا چې هلته تو دې هلته هغه ملک ته ولې نه تو دې باچا دې ته ته ورته خپل کور راټینګ کړې بیا به خبرې کوو د کور درې څلور کسان دي هغه نشي قابو کول او په دې مسلو کې ګوتې وي لکه په میلیونونو کسان راټینګول دې وایي زه ترې ښه پوهېږم دا فالتو خبرې او ما ته شته یو خو داسې فالتو وي چې نه پکې ګناه شته نه پکې ثواب شته دا لا بیا هم ښه دي خو چې داسې فالتو وي چې پکې ته ګناهګار شي نو بیا به څه کړي نن سبا دا دروغ هم ډېر نشر کېږي دروغ څه هغه پارټیان والا به خپله دروغ وایي او څه ورسره دې دروغ جوړ کړي نو دې ته سوچ نه چې زه ګناهګار شم نو هغه خبرې لقمان حکیم وایي چې خبرې زما سره تعلق نه و زما ورسره
تاسو نو دې خبرې فذاك الذي صيرني كما ترى ودا خبرې دې زیدي ستر ورسول هغه تاسو مزان کې دا خبرې راوستي الله سبحانه وتعالى تاسو لم دغه شان حکمت